دش ظلم وطني دش ظلم وطني دش ظلم وطني دش ظلم مسکني بس دا هدایت موږ ته لږ وخت دا هدایت راکړل شوی دی چې تاسو باید یونیفورم واغوندئ او په ښه طریقه باید تاسو په چک پوینټ کې ودرېږئ. د خلکو سره باید ښه رفتار ښه رویه وکړئ، ځکه موږ دې ته چمتو یو چې خلکو سره ښه رفتار او ښه رویه کولی شو په دغه باره کې. او دوی دپاره موږ 4 ساعت دوی ته ژمن پاتې کېږو چې د دوی خدمت کې 4 ساعته موږ په دغه چک پوینټ باندې دوی ته ولاړ یو. کله نه زموږ ته کړی دغه امر او موږ دغه امر پر ځای کړی د امیر اطاعت هم کړی ده، که هغه مشران یا قمندان امنیه ده، که قمندان ټولۍ ده او که قمندان پوستې ده، نو هغه موږ ته هدایت کوي، موږ هغه هدایت باندې کار کوو او انشاءالله پوره منظمې وسلې وطنه وي د تل ښاد وطنه خپلواک ازاد وطنه وي د تل ښاد وطنه ستا سپېرې دښتې غرونه کلي شېلې ښارونه ستا سپېرې دښتې غرونه کلي شېلې. دا خو ډېر نیک اقدام ده او اسلامي امارت همیشه د موږ د خلکو او وطن په ښېګڼه هر هدایت چې ورکوي د وطن او ولس په ګټه ده چې دلته پولیس منظم نظام باندې برابر وي، لباس ولري. لکه دا مجاهد ځوان ګوره هر سړی پوهېږي چې دا ملي سړی ده، د وطن خدمتګار ده. خو ډېر ښه اقدام ده او د دې پوره موږ ملاتړ کوو. دې سره به د ښار ډېر منظم او امن به راشي او ډېر یو ښه سوچ ده. اوس په دغه لار راغلو د چک پوینټ باندې موږ روزانه تېرېږو سره، نو اوس چې کوم یونیفورم یې اغوستی دی او منظم ولاړ دي، مخکې نه اوس ډېر تبدیلي سوې ده، الحمدلله ډېر ښه راغلی. یو له لویدیځه تر ختیځ په اتحاد وطنه خپلواک ازاد وطنه وي د تل ښاد وطنه.